د ژوندون ټلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسئ. یوه ورځ په ننګرهار کې راغلي ننګرهار ته او یوه ورځ په ننګرهار کې خپرونه ده. قدرمنو لیدونکو تاسو هم را سره پاتې سئ وګورو چې په دې خپرونه کې تاسو ته څه وړاندې کولی سو او تاسو چیرته به یې په کوم ځای ته په چکر به یې زموږ ملتیا وکړئ. دا نو د کونړ سیند غاړه ده. دلته هم ډېر ماشومان لوبو ته راغلي، لوبو ته راځي، ماشومان لوبې کوي، ځوانان لوبې کوي، کرکټ کوي، همدارنګه ښایسته اوبه هم دي. نو ورځو د ځوانانو ته هم ورځو، له دوی سره هم خبرې کوو. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ، موږ سره پاتې په دې خپرونه کې تر پایه را سره اوسېږئ. نو دلته د ګلالۍ ماشومانو سره همدارنګه د ځوانانو سره همدارنګه د نورو مشرانو سره هم خبرې کوو. زموږ ملتیا وکړئ، تر اخره موږ سره اوسېږئ. قدرمنو لیدونکو، یوه ورځ په ننګرهار کې دا ګلالي ماشومان چې تاسو دلته ګورئ، دوی کرکټ کوي، د کرکټ په لوبو باندې مصروفه دي. ستړی مه شې، ولې وتښتې؟ اوهو ستړی مه شې، جوړ په خیر. نو وګورئ قدرمنو لیدونکو، دا ښایسته ګلالي ماشومان ته راسه کنه دلته واله که راسه مخکې راسه. ښه ته راته ووایه چې ته څنګه یې؟ ښه یم. لږ ښه یې که ډېر؟ ډېر. ښه نو کرکټ کوې؟ هو. کومه بیټینګ کوې که بالینګ؟ بیټینګ. ښه دا کوم ځای ده دغه؟ دا کاما. ښه د کامې پل ده که نه؟ هو. دلته هر ورځ کرکټ کوې که نه یوه ورځ؟ جمعې په ورځ ښه ډېرې. ښه جمعې په ورځ باندې ډېرې؟ هو. جمعې په ورځ بیا ته څو منډې کوې، څو رنزه کوې؟ 2500 مې وکړلې. تقریبا څومره به کوې؟ 2500 مې وکړله نو. ښه دا نور بیا دا ټیم دی دا نور سره تا ټیم ده که نه دا جدا لکان دي؟ جدا دي. ښه ته خپله بیټینګ کوې که نه؟ بالینګ دې زده ده؟ هو. ښه په کرکټ کې څوک ډېر خوښېږي؟ دا دا ښه دا چې دا تا لکه بیټسمین یې که بالر؟ بالر. ښه د ورځې څو وکټې اخلي؟ زه بس چو مې واخیستلې. خو تقریبا څونه وکټې به اخلي؟ صحیح یم. ښه کرکټ لوبه خو ګورې ټلویزیون باندې؟ نه مونږ یې نه ګورو. ولې نه ګورې؟ ټلویزیون نه لرئ؟ بس نه لرو. ښه بیا په کرکټ کې څوک خوښېږي؟ البته په کرکټ لوبغاړو کې څوک دې خوښېږي؟ زموږ په ملي ټیم کې څوک؟ شیرزاد. ولې شیرزاد دې بل څوک نه خوښېږي؟ نه. نو ته خو بالر هغه بیټسمین ده که د وکټ کیپر ده، نو دا به څنګه سي؟ که نه که کله درته ودرېږي مثلا ته ورته بالینګ وکړې آوټ کولی سې؟ ولې نه شم؟ آوټ کولی شې؟ ښه. نن دې څو وکټې واخیستې؟ ما یوه وکټه سهار نه تر اوسه پورې؟ به اوس راغلو مونږ. که اوس راغلی؟ ښه آفرین. نه تاسو بیا مکتب هم دلته لولی که نه؟ ولې نه لو. ښه څوم صنف کې؟ درېیم. نام خدا نام خدا نام خدا. ته دلته راسه ګلاليه. ښه قدرمنو لیدونکو، دا بل ګلالی ماشوم دلته تنکی ځوان ده، ته هم کرکټ کوې؟ هو. ښه ته بیا کومه برخه مخکې وړې؟ زه بالر یم. بالر یې؟ د ورځې څو وکټې اخلي؟ زه 400 مې واخیستې. ښه نو ته فاسټ بالر کې که سلو بالینګ؟ بس فاسټ بالر. ښه تا په بالرانو کې څوک خوښېږي؟ په ملي ټیم کې د کوم لوبغاړی خوښېږي؟ راشد. هغه خو سلو بالران دي. فاسټ بالرانو کې څوک؟ پاسو کې نبي خو سلو بالر ده، لکه مثلا فضل حق فاروقي، نوین الحق، هغه خو ټول سلو بالران دي که نه؟ ښه نو کومه فضل حق ته خوښېږي؟ فرید ملک دا نور کومه؟ فرید ملک. آفرین بېشکه. ښه نو تاسو دغه تجربه به کوئ که نه؟ مثلا تاسو دلته راځئ روزانه کار کوئ، دلته څنګه دلته مکتب کورس مرس شته که نه؟ څه کورسونه شته؟ کوم کورس نه د انګلیسي کورس شته؟ تاسو به انګلیسي هم لولئ که نه؟ ښه تر دا راته وایه چې دا شی په ماسک د چا راته اچولی دی؟ دا د اشرف غني بابا. ښه نو دا یې ولې اچولی؟ دا مینهوال یو. ښه مینهوال یې د اشرف غني. په دې خاطر څوک درته غوسه کېږي نه؟ نه هېڅوک نه. ښه لیدونکو تاسو وګورئ د دې ګلالي تنکي ځوان مینه وګورئ چې د اشرف غني عکس او د افغانستان د بیرغ سره د ماسک اچولی روزانه دې سره ګرځې که نه؟ طالبان درته څه نه وایي؟ نه. که څه درته وایي ته څه ورته وایې؟ ورته وایم موږ یې مینهوال یو، تا ما کې څه کار ده؟ موږ یې مینهوال یو، تا په کې څه کار ته؟ لږ نږدې را سره داسې کمرې ته قدرمنو لیدونکو تاسې به راځئ که نه؟ دا وګورئ دا وړکی مینهوال ده، دا وړکی مینهوال وګوره چې دغه
ماسک یې اچولی دی وایي که ماته څوک څه ووایم زه مینهوال یم خاص مینهوال یم بس نو دا ورته ما خپل شخصي کار ده او مکتب خو وایې او څوم صنف کې شپږم صنف کې څوم نمره یې زه دوم نام خدا کومه ترانه راته ویلی سي ترانه دې زده ده نه نو څه شی دې زده دی چې راته ووایې زما چې هغه انګلیش کې حتی نیما نوم یاد دی پلار ښه وټ از یور نیم My name is Navid. واه نام یې خو وګوره دلته کورس وایې که نه او بېشکه آفرین بیا د مکتبونه څنګه دي درسونه څنګه دي ښه دي او ښه اوس به ستا د مکتبونه به اوس لکه مثلا کوم هغه سالانه امتحانونه دي که چهارنیمه سالانه آخري امتحانونه دي که نه اوس شروع شوی ده څنګه حساب دلته خو ګرمي که نه په ګرمۍ کې شروع ده. ښه نوي شروع شوي دي او ښه آفرین بس قدرمنو لیدونکو یوه ورځ په ننګرهار کې راغلي ننګرهار ته او دا بیا نو د کامې پل ده او دلته دغه ګلالي ماشومان بیټ کوي ته دلته راسه که نه ته راسه دا بیټ وګوره ته راوړه دا بیټ راوړه راشه دلته راسه خپله هم راسه ښه قدرمنو لیدونکو بیټ درته والو لیدونکو دا د کرکټ مینهوال دي کومه خو هغه ده دغه پدې و داسې و ښه لیدونکو تاسو وګورئ د دې ماشومانو دا بیټ ده وګوره دغه بیټ در دی په دې بیټ باندې دلته لوبه کوي په دې بیټ باندې هغه کوي نو دا د کرکټ خاص مینهوال دي البته د کرکټ د لوبې دپاره دوی د دې بیټ څخه استفاده کوي نو که څوک هم د کامې طرف ته راځي نو هیله مو ده چې دغو ګلالي ماشومانو ته بیټ او بال ځان سره راوړي ځکه چې د کرکټ مینهوال خو بیا د لوبې هر څه باید وسایل پوره وي وکټ یې نه لرئ نه ګټې دي نو که تاسې بیا د کوم ځای یاستئ ننګرهار کې بل ځای دلته مو کورونه دي او څومره وخت چې دلته اوسېږئ دلته یو شپږ کاله شپږ کاله دلته بیا کور خپل ده که کرایي ده خپل نام خدا بس څه وایي څو کلن یې یو 14 ویم نام خدا پلار دې کوژدن ته کړی که نه نه ده کړې نه تا له مخکې یو بل ورور شته مشر او شپږ وروڼه یې ته څوم یې د پنځم تا نه څلور مشران دي او که ته مخکې واده کوې که هغوی مخکې واده وکړي هغې ښه اوس ما سره کرکټ کوئ که نه لوبه کوئ او زه به چی کوم بالنګ کوم که بیټینګ نو په دې بیټ خو نه کېږي که نه ولې نه کېږي بس هغه ځای کې بل بیټ والا کنه بل بیټ درته راوړي لیدونکو زه دوی سره واده کوم که زه د هغې خوا نه راغلم وختي ځکه چې زه ځم نورو سیمو ته د ننګرهار البته کامې بلې سیمې ته هم ځم نو که زه ورته راغلم حتما درته بیټ راوړم که زه رانغلم که بله ورځ راغلم ستاسو یو بیټ په ما باندې تاسو ښه ورځ دلته یاستئ که نه صحیح ده جمعې په ورځ یو خاص جمعې په ورځ بس دا زما تاسو سره واده ده چې زه بیټ درته راوړم صحیح ده که ما رانه نور لیدونکي چې هر څوک لیدونکو دا ګوري اندیزې کې به تاسو ته به یې راوړي صحیح ده که نه بیا به دلته دغه ماما ته ورکړي دغه ماما چې دلته کار کوي که نه دا ملک صاحب دلته کار کوي هغه ته به وکړي تاسو بیټ ډېرو حالات یې ورکړه بس صحیح ده حتما انشاءالله لیدونکو د دې ماشومانو هیله پوره کوي یو بیټ یو بال ورته راوړئ که هر څوک د کامې د لارې تېرېږي زموږ خپرونه ګوري یوه ورځ په ننګرهار کې نو بس دلته یې راسي چکر دې راوړي دغو ګلالي ماشومانو ته یو بیټ او بال راوړي ډېرې زیاته مه لګوئ یو هغه بل خولۍ والا دی دلته خو به تاسو ماشومان جنګ خو نه کوئ نه یو بل سره جنګ مه کوئ ښه یو بل خوشحاله ساتئ قدرمنو لیدونکو تاسو هم مالتیا سترګې ورځو د ځوانانو خواته نو د دې بیټ نه قربان سم چې دغه بیټ باندې زموږ لوبې نړیوال شهرت پیدا کړی ده البته موږ دغسې بیټ نه شروع کړې ده او تر نړیوالو سټیجونو رسېدلي که نه صحیح که ته به له خیر سره لوبه کوې بیا به ښه لوړ هغه ته رسېږي سویې ته رسېږي که نه بیا هغه وخت کې موږ پېژنې که نه ولې دې نه پېژنم که ډېره زیاته ونه بیټ واخله تاسو دې الله خوشحال لري بس کامیاب اوسېږئ سمه ده صحیح ده قدرمنو لیدونکو راځئ چې ورسو بلې سیمې ته